بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مرګ لپاره تیاری کول. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د مرګ په وړاندې خلک په دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې هغوی مرګ نه خوښوي، د سره د مرګ نه نفرت لري، د مرګ نه کرکه لري، او بل هغه خلک دي چې هغوی مرګ خوښوي. هغه څوک چې مرګ نه خوښوي هغه خلک دي چې د دنیا په محبت کې غرق دي. د دنیا محبت او د مادیاتو محبت په هغو باندې دومره اثر پرېوتی دی چې هغوی د مرګ سره اوس اصلا مینه نه لري، د مرګ نه کرکه لري او د الله تعالی سره ملاقات او مخ کیدل نه خوښوي. نو دوی چې د دنیا په محبت کې غرق دي، مادیاتو پې تاثیرات کړي دي، د الله ملاقات نه خوښوي، نو رب العزت هم داسو خلکو سره ملاقات نه خوښوي. خو یو ورځ نه، یو ورځ مرګ دوی ته راتلونکی دی، د مرګ نه خلاصی نه لري. لکه الله رب العزت په سورة الجمعه په 8 آیت کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم. ای پیغمبره ته دوی ته ووایه هغه مرګ چې تاسې ورڅخه تیښته کوئ، تاسې د هغه نه نفرت لرئ، خامخا له تاسو سره مخ کیدونکی دی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بیا به د دې نه وروسته تاسې هغه ذات ته ورشئ چې هغه په پټو او په ښکاره باندې عالم دی. نو رب العزت به بیا تاسو په هغه عملونو باندې پوه کړي چې تاسو په دنیا کې کول. نو نن خو د مرګ نه نفرت لري، د مرګ نه کرکه لري، د دنیا محبت د دوی په زړونو کې پروت دی. خو یو ورځ نه، یو ورځ به مرګ د دوی دروازه ټکوي او دوی ته به مرګ راتلونکی. او هغه خلک چې مرګ خوښوي هغه هم دوه قسمه دي. هغه خلک چې مرګ د دې لپاره ډیر یادوي تر څو د زړه ویره او خشیت یې زیات شي او د توبې ستړي پوره شي. یوه ډله دا دي چې هغوی مرګ یادوي، تل لپاره مرګ د هغو په زړه کې وي تر څو د زړه ویره او خشیت یې زیات شي او د توبې ویستلې پوره شي. او بل عارفین خلک دي، هغوی تل مرګ د دې لپاره یادوي چې د هغې له مخې له خپل حبیب سره ملاقات وکړي. لکه څنګه چې په یو روایت کې راغلی دي چې کله حذیفه رضی الله عنه ته مرګ حاضر شو نو حضرت حذیفه وفرمایل حبیب جاء على فاقة لا أفلح من ندم اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة والموت أحب إلي من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك. حضرت حذیفه ته مرګ راغلی هغه وایي چې داسې محبوب او دوست چې له حاجت سره راغی نو هغه څوک کامیاب نه دی چې په راتګ یې پښیمانه وي. ای الله ته په دې پوهیږې چې ما ته فقیري له موړوالي څخه او مریضي له صحت او مرګ له ژوند څخه غوره دی، نو پر ما باندې مرګ آسانه کړې تر څو له تا سره ملاقات وکړم. ځینې خلک مرګ دې دپاره یادوي چې د هغو په زړه کې ویره لا هم زیاته شي او د توبې ایستلو کار ورته اسانه شي. او ځینې عارفین خلک دي هغه یې د دې دپاره یادوي چې مرګ راشي او زه خپل حبیب سره ملاقات وکړم. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دنیا محبت دې زموږ زړونه وساتي تر څو د مرګ کرکه زموږ د زړه نه لرې شي او تل لپاره مرګ زموږ په زړه کې وي او الله رب العزت موږ ته توفیق د عبادات او د طاعت او د توبې راکړي. د مرګ په یادولو کې ثواب دی او په یاد سره یې خلکو ته فایده رسیږي، ځکه چې د هغې په یاد سره نعمتونه ترخه کیږي، خوندونه بېمزې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثرو من ذکر حازم اللذات،
تاسې د خوندونو له منځه وړونکي زیات یادوئ، یعنی هغه شی چې خوندونه له منځه وړي هغه ډېر زیات یادوئ. معنا دا چې د مرګ په یادولو سره خوندونه ترخه او بېمزې کیږي. حسن بصري رحمه الله فرمایي: فزح الموت الدنیا فلم یترک لذي لب فرحا. مرګ د ټولې دنیا خلک له سختي او شرم سره مخ کړي دي چې د عقل خاوند ته یې هیڅ د خوشحالي ځای نه دی پریښی. هغه څوک چې په دنیا کې صاحب د عقل وي، هغه سره د آخرت فکر وي، هغه سره د الله د عذاب او د الله د حساب فکر وي، نو هغه به په دنیا کې هیڅ کله خوشحاله نشي. نن ورځ چې موږ په غفلت کې ژوند تیروو، مرګ زموږ هیر دی، د الله حساب زموږ نه هیر دی، د الله عذاب زموږ نه هیر دی، نو په خوشحالیو کې سره اخته یو او په دې سوچ او فکر کې هم نه یو چې یو ورځ به مرګ موږ ته راځي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي: اتیت النبی صلی الله علیه وسلم 10 فقال رجل من الانصار من اکیس الناس واکرم الناس یا رسول الله؟ فقال اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا له اولئک هم الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامة الاخره. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې راغلم چې 9 کسه ناست ول، نو زه لسم شوم. نو د انصارو له قبیلې نه یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې: ای د الله رسوله، په خلکو کې ډېر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی؟ من اکیس الناس و اکرم الناس. ای د الله رسوله، په خلکو کې ډېر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی؟ رسول الله ورته وفرمیل چې په خلکو کې ډېر هوښیار او ډېر عزتمند هغه څوک دی چې هغه مرګ ډېر یادوي، او هغه څوک دی چې هغه د مرګ لپاره تیاری کوي. او رسول الله ویلي چې همدا خلک چې مرګ ډېر یادوي او د مرګ دپاره تیاری کوي، دا هوښیاران دي، د دنیا او آخرت شرافت او عزت دوی ترلاسه کړی دی. خو له بده مرغه چې نن خلک عزت او شرف په دنیا کې ګڼي، او حال دا چې دا د دنیا مال د دې دپاره یو ورځ وبالي او د دې په غاړه کې به پروت وي. نو د رسول الله وینا ده چې د ټولو نه هوښیار او زیرک سړی او د ټولو نه عزتمند او شرفمند انسان هغه دی چې مرګ ډېر یادوي او د مرګ لپاره تیاری کوي. همدارنګه ربیع بن خصیم رحمه الله تعالی هغه فرمایي: ما غائب ینتظره المؤمن خیر له من الموت. د مؤمن لپاره له مرګ څخه پرته بل ښه پټ، یعنی بل ښه پټ څیز چې د هغې انتظار کوئ، د مرګ نه بل ښه څیز نشته دی. یعنی ډېر هغه څیزونه دي چې زموږ د سترګو نه پټ دي او د هغو انتظار کوو، مرګ هم د زموږ د سترګو نه پټ دی، د هغې انتظار کوو. د دې نه بهتر شی د مؤمن دپاره بل نشته چې د هغې انتظار وباسي. او همدارنګه هغه به فرمایل: لو فارق ذکر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. که د یو ساعت لپاره هم زما زړه د مرګ له یادولو څخه جدا شي، نو هرومرو به زما زړه خراب شي. او کعب رحمه الله فرمایي: من عرف الموت هانت علیه مصائب الدنیا و همومه. څوک چې مرګ وپېژني نو دنیا مصیبتونه او پریشانی به په هغه آسانه شي. خو موږ تروسه لا مرګ نه دی پیژندلی، ورځ تر ورځه قافلې روانې دي، خو موږ لا تروسه پورې عبرت نه دی اخیستی او د مرګ دپاره هم کوم تیاری نه دی کړی. عمر بن العبدالعزیز رحمه الله هغه به هره شپه فقها علما راټولول او له هغوی سره به د مرګ او د قیامت او د آخرت یاد او مذاکره کوله، چې په دې یادونې سره به هغوی داسې ژړل چې گویا د هغوی په مخ کې جنازه ایښې ده. نن ورځ هم یو ورځ کې نه ناستلو مرګ هم یاد نه کړ، او دې ته متوجه نشو چې الله رب العزت به یو ورځ موږ په خپل حضور کې درئي او هغه ژوند چې موږ په دنیا کې کړی د هغه نه به زموږ پوښتنه کوي. زموږ امام غزالی رحمه الله هغه مهمې لارې چې انسان ته ورباندې مرګ را یادیږي هغه داسې ذکر کړي دي.
هغه مهمې لارې چې هغه باندې انسان ته مرګ وریادیږي هغه امام غزالی صاحب ذکر کړي. یو دا چې انسان ځان په مړو کې وشمېري. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي اذا ذکر الموت فعد نفسك منهم. اذا ذکر الموت فعد نفسك منهم. چې کله مړ یاد شي نو ته له هغوی څخه ځان وشمېره. همدارنګه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي السعید من وعظ بغیره. نیکبخته هغه دی چې له نورو څخه درس او عبرت واخلي. او همدارنګه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي الا ترون انکم تجهزون كل یوم غادیا او رائحا الى الله تزعونه في سدع من الارض قد توسد التراب وخلف الاحباب وقطع الاسباب. آیا نه ګورئ چې تاسې په هر سبا او په هر بیګا کې الله طرف ته یو څوک وروړئ، یعنې جنازین په اوږو دې وړې په هدیرو کې ښخوئ چې د ځمکې په یو سوري او کنده کې بالښت کې خاورې ګرځي، بل بالښت نشته، د هغه بالښت خاورې ګرځي. او همدارنګه فرمایي چې ډېر نږدې دوستان پرېږدي او د دنیا له هرې وسیلې څخه هغه قطع شي. نو هغه څوک چې ځان په مړو کې وشمېري او هر کله چې مړ یادیږي دا د هغه نه پند او عبرت واخلي، نو د هغه لاره ده چې تا ته به مرګ رایاد کي. چې مرګ دې رایاد شي نو بیا به الله ته متوجه د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق به بیا عمل کوي. خو موږ لا تروسه پورې عبرت نه دی اخیستی. موږ لا تروسه پورې د مړو نه چې هره ورځ جنازې په اوږو او د هغو بالښت په خاورو کې هغه د خپل دوستان پرېږدي، د دنیا ټول اسباب پرېږدي، د هغو نه لا تروسه پورې موږ کوم عبرت نه دی اخیستی. له دې وجې نه په داسې بدبختیو او په داسې منکراتو او فجایو کې مبتلا یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. دویم هغه مهمه لاره چې انسان ته مرګ وریادوي هغه د همزولو او د همشکلو زیات یادول دي. هغه څوک چې ستا عماصر ول او له تا څخه مخکې ولاړل د هغوی مرګ او خاورو ته تلل رایاد کړه چې دا خو زما همزولي ول، ما سره په کلي کور کې ژوند کوه، ما سره مجلسونه کول، او هغوی زما نه لاړل په خاورو کې ننوتل. د هغو مرګ ځان ته رایاد کړه، د هغو شکلونه، د هغو صورتونه، د هغو منصبونه او حالات په یاد کړه او بیا ښه غور وکړه او بیا ښه فکر وکړه چې اوس یې څرنګه هغه شکلونه له منځه یې وړل شول. ته نه ګورې چې په قبرونو کې د هغوی بدن څنګه ټوټې ټوټې شو، ښځې کونډې، اولادونه یې یتیمان او مالونه یې پاتې او ضایع شول. د هغوی له ناستې څخه مجلسونه خالي شول او نوم او نښان یې ورک شو. نو د خپل همزولي رایاد کړه چې د ژوند په شیبو کې به له تا سره ګرځېدل، خو ستا مجلسونه او ستا ګرځېدل د هغو نه خو بېلګه دي، نو تا ته به هم مرګ رایاد شي. خو که عقل خاوند دي په دې کې تفکر او تدبر وکړي. همدارنګه له پورتنیو کارونو او حالاتو سره سره دې ته هم اړتیا ده چې ادیرو ته ولاړ شي، همداراز له ناروغانو څخه لیدنه وکړي. هغه څوک چې مریضان دي څو مو په زړونو کې د مرګ یاد راتازه شي او هغه مو د سترګو په وړاندې نصف العین وګرځي. موږ ګرځو خو بیا هم عبرت نشته. دریم هغه مهمې لارې چې انسان ته مرګ وریادوي د دنیا په جدایي باندې پوخ باور لرل چې دنیا نه به خامخا جدا کیږم. نو چې د دنیا نه په جدایي باندې د ستا پخه عقیده راشي او پوخ یقین دې راشي هیڅکله به دنیا کې خوشحاله نه وې او مرګ به تل لپاره د ستا په سترګو کې ولاړ وي. کله چې د دنیا پر کوم څیز باندې زړه خوږ شي او ورباندې خوښ شي نو فورا را په یاد کړه چې زه خو به حتما له دې څخه جدا کیږم. ابن مطیع رحمه الله یو ورځ خپل کور ته وکتل، نو د هغې ښه والي او د خپل د کور ښایسته والي ابن مطیع په حیرانتیا کې واچو.
نو بیا یې وژړل او داسې وویل والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نسير إليه من ضيق القبور لقرت الدنيا أعيننا. قسم په الله که مرګ نه وای نو په تا به زه ډېر خوشحاله وم. خپل کور ته یې کتل او دا یې ورته که مرګ نه وای نو زه به په تا باندې ډېر زیات خوشحاله وم، او که د قبرونو تنګوالي ته تلل نه وای نو په دنیا سره به زموږ سترګې یخې شوې وای. او په دې ویلو سره ډېر سخت وژړل. نن موږ ځان ته کورونه جوړوو او دا زموږ په فکر کې نشته چې یو ورځ به د دې کورونو نه موږ جدا کیږو. په دنیا کې مو ځان لپاره کور جوړ که چې آیا آخرت لپاره هم تا ځان ته کور جوړ که او که نه. نو ځکه فرمایي والله لولا الموت لکنت بک مسرورا. قسم په الله که مرګ نه وای نو زه به په تا باندې ډېر زیات خوشحاله وای، او که د قبرونو تنګوالي ته تلل نه وای نو په دنیا سره به زموږ سترګې یخې شوې وای. نو هغه څوک چې مرګ د هغه په زړه کې وي او د قبر تنګوالی د هغه په سترګو کې وي هیڅکله به هغه په دنیا باندې خوشحاله نشي. نو په دې باندې متیقن اوسه چې یو ورځ به د دنیا د نعمتونو نه جدا کیږي. نو مرګ د خپل په سترګو کې یاد ساته. لاکن بله بده مرغه چې نن په ټولنه کې د دې پر ځای چې خلک آخرت ته په دنیا باندې ترجیح ورکړي، خو لاکن دلته خلکو دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړي. لکه چې الله فرمایي وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. نه دی دغه ژوندون د دنیا مګر عبثیات او لوبې چې زر تیریږي او پایښت نه لري، او د آخرت ژوند خامخا باقي او همیش دی. کاشکې دا خلک په دې باندې پوهېدلی. الله بیا فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. بلکې تاسې غوره کوئ د دنیا ژوند په آخرت باندې، او حال دا چې آخرت غوره او همیشه پاتې کیدونکی دی. د دنیا محبت، د اولاد محبت موږ د آخرت نه غافله کړي یو. الله په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنانو ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه دې تاسې د الله له ذکر او عبادت څخه غافله نه کړي. او که څوک داسې وکړي چې د اولاد محبت او د دنیا او مال محبت دوی د الله د ذکر نه غافل کړي نو دوی په دنیا کې هم ذلیل وي، په آخرت کې هم ذلیل وي. یو مسلمان باید د دنیا او مال په لاسته راوړلو کې دومره حرص ونه کړي چې د هغې لامله د دین کارونه د هغه څخه پاتې شي، او نه دې په میدان کې له خلکو سره سیالي وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او په خپل دې حدیث کې د خپل امت له داسې سیالیو او مسابقو څخه ویرولی. هغه فرمایي فوالله ما لفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكم كما اهلكتهم. رسول الله فرمایي قسم په الله چې زه په تاسې باندې د فقر او لږې ویره نه لرم، خو زه پر تاسې د دې ویرېږم چې د دنیا داسې پراخي به در باندې راشي، د دنیا داسې وسعت به په تاسې باندې راشي لکه چې په پخوانیو خلکو راغلی و. بیا به تاسې د هغوی په څېر د دنیا په کارونو کې یو له بل سره سیالي کوئ او یو له بل سره به مخکېوالی کوئ، نو تاسې به هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې پخواني خلک یې تباه کړي وو. نن هر یو بل سره په دنیا کې سیالۍ شروع کړي دي. که هغه یو منزل کور جوړ کړي دا دوه، که هغه درې جوړ کړي دا څلور. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. د دنیا له محبت څخه ژغورنه په زهد سره کیږي، له دنیا څخه په بېرغبتي باندې کیږي. چې تقوا وکړي، دنیا نه بېرغبته شي، الله به د دنیا محبت څخه تا ژغوري. په مال کې زهد دا دی چې بنده له حرامو څخه ځان وساتي او د حلالو په لاسته راوړلو سره شکر ادا کړي. ریاست او چوکۍ سره محبت ونه لري او نه په خلکو باندې ځان اوچت وګڼي. د دنیا په ژوند کې له اوږدو هیلو او امیدونو څخه ډډه وکړي او په دنیا باندې آخرت ته ترجیح ورکړي.
همداراز مسلمان باید دنیا ته په زړه کې ځای ورنه کړي او نه بر باندې اعتماد وکړي بلکې اعتماد او بروسه یې پر الله تعالی باندې وي. ابو مسلم خولاني رضی الله تعالی عنه فرمایي لیس الزهادة فی الدین بتحریم الحلال ولا اضاعة المال انما الزهادة فی الدنیا ان تکون بما فی ید الله اوثق مما فی یدیک. د اسلام په دین کې زهد دا نه دی چې حلال څیز حرام کړي او یا مال دې ضایع کړي، بلکې له دنیا څخه بېرحبتي او زهد دا دی چې له تا سره څه دي له هغې څخه زیات پر هغه څه باندې اعتماد ولري چې الله تعالی سره دي. د دې نه څوک انکار هم نشي کولی چې مرګ راتلونکی دی او هر هغه مخلوق چې په دنیا کې ژوند کوي هغه انسان دی او که نور حیوانات دي. نو چې کله یو انسان ته مرګ راشي نو د مرګ نه وروسته په دې باندې 3 دورې او 3 زمانې راځي چې د ټولو نه لومبنۍ او د ټولو نه اوله دوره هغه د عالم برزخ دوره ده. عالم برزخ چې کله یو انسان مړ شي هغه په قبر کې کیدي تر حشر ورځې پورې چې کومه موده په دې باندې تیریږي دې ته عالم برزخ ویل کیږي. دا د مرګ نه وروسته شروع کیږي او د قیامت تر قایمېدو پورې د حشر تر ورځې پورې دا ادامه لري. دا دوره دومره اوږده دوره ده چې د دې په وړاندې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري. تاسو په خپله فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو چې د یو انسان وفات د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې شوی هغه تر اوسه پورې په عالم برزخ کې روان دی. د آدم علیه السلام په زمانه کې مړ شوی تر اوسه پورې د آدم علیه السلام نه نیولې زموږ تر زمانې پورې څومره وخت تیر شوی خو هغه انسان لا تر اوسه هم په عالم برزخ کې روان دی. نو د عالم برزخ ژوند یا د عالم برزخ موده دا دومره اوږده موده ده چې د هغې په مقابل کې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه مسلمان انسان چې کله هغه ته مرګ راځي چې هغه خپل ژوند ټول د الله رب العزت د اوامرو مطابق د الله د احکامو موافق او د محمد رسول الله د لارښوونو موافق تیر کړی وي نو هغه لپاره به قبر یو باغ د باغونو د جنت نه وي. هغه به په عالم برزخ کې ډېر خوشحاله وي لکه چې د بخاري حدیث دی چې کله هغه په زغرده باندې جواب ووایي چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، زما نبی محمد رسول الله دی، نو الله به بلا کیف ورته ووایي نارې به کړي چې ان صدق عبدي زما بنده رښتیا ویلې ففرشوه من الجنه والبسوه من الجنه. دې ته د جنتیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جنت د باغونو نه یو باغ وګرځوئ او د دې قبر به دومره آزاده شي تر څو چې د دې د سترګو نظر لګیږي او هغسې به ویدي چې هغه به څوک د خوبه نه راپورته کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تشبیح هم ورکړی. نو ته حشره پورې به په هغه باندې هیڅ کومه ستونزه نه او هغه انسان چې بدبخته وي تل لپاره په منکراتو فجایعو فحاشیو کې مبتلا وي د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه کوي باغي وي یا منافق او کافر وي چې کله هغه وفات کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې دا موږ ته فرمایلي چې د هغه نه به کله پوښتنه وشي چې من ربک و ما دینک و من نبیک هغه به لا ادري زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي، دین څه ته وایي، نبي څه ته وایي. نو الله به ووایي چې ان کذب دې دروغ ویلې ففرشوه من النار والبسوه من النار. دې دروغ وي تاسو دیو ته د جهنمیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده وګرځوئ او تر آخرت ورځې پورې به دا په قبر کې معذبي. رسول الله فرمایي چې قبر به دې ته رانږدې شي او د دې یو طرف پښتۍ به په نورو پښتیو کې ورننوځي او په دې باندې به یو کم سل ماره مسلط شي او تر آخرت ورځې پورې به دا چیچي که یو مار خپل سر د قبر نه راپورته کړي محض یو تنفس وکړي تر آخرت ورځې پورې به د هغه قبر په شاوخوا کې شین بوټی نور شین نشي. نو دا معذب په دې باندې سخت حالات تېرېږي. نو د مرګ نه پس لومبنۍ دوره چې ده هغه د عالم برزخ دوره ده چې بیا به دا د قیامت د قایمېدو پورې وي که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو مطابق ژوند تیر کړی د خپل د ژوند په تیرولو کې تل لپاره د خپل رب رضا لټولي نو قبر به هغه دپاره جنت وي، آرامه به وي. او هغه انسان چې ژوند په منکراتو کې تیر کړی وي
د الله د اوامرو د احکامو نه یې په سرغړونه کې تیر کړی وي نو قبر به هغه دپاره د جهنم کنده وي. الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په عالم برزخ کې چې څومره لویه موده ده په دې کې هم خپل رب ته موږ کامیابه اوسو. الله دې موږ تاسو تل لپاره کامیابه لري. دویمه دوره چې وروسته د مرګ نه په انسان باندې راځي هغه د عالم حشر دوره ده چې هغه د میدان حشر په ورځ یعنې د حشر په ورځ موږ او تاسې د الله رب العزت حساب او کتاب ته درېږو خپلو قبرونو نه راپورته کیږو. د آخرت په ورځ چې الله رب العزت چې کله ټول مړي بیا ژوندي کي ټول کائنات ژوندي کي نو هغه کسان چې مړ شوي په هغو باندې دا دویم دور ده چې شروع کیږي او تر حساب او کتابه پورې به دا دویم دور را روان وي. او دا موده هم ډېره اوږده موده ده ډېره اوږده موده ده چې د الله کلام په خپله موږ ته دا بیان کړې ده چې هغه فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. د عالم حشر یوه ورځ به 50,000 کاله وي او دا معلومات هم نشته دی چې څومره ورځې به په انسان باندې تیریږي. خو هغه کسانو چې خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او اوامرو موافق تیر کړی په دنیا کې هغو دپاره هیڅ د یېرې خبره نه ده. هغو دپاره دا ژوند ډېر مختصر ژوند دی. د دې آیت په تفسیر کې په یو حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی چې مؤمن دپاره به دا ورځ دومره مختصره او لنډه وي لکه څومره چې د ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې وخت کې څومره وخت دی. نو اوس موږ او تاسې په دنیا کې 80 کاله یا 80 کاله یا 100 کاله یا 120 کاله ژوند کوو. اوس د دې مقابله تاسې د عالم حشر د اوږدوالي په مقابل کې تاسې اندازه کړئ چې هغه څومره وخت دی او دا څومره وخت دی. او په مؤمن باندې به هیڅکله سخته نه وي. اول ته به د رب العزت حساب هم شروع وي د الله رب العزت کتاب به هم شروع وي. هلته به رب العزت زره زره حساب کوي څوک به د الله د حساب نه سر ایستلی نشي. چې کله ټول عالم فنا شي رب العزت به وفرمایي یا ایتها الدنیا الدنیه این الملوک این ابناء الملوک این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیری این الجبابره لمن الملک اليوم. کله ټوله دنیا فنا شي د قیامت ورځ شي نو الله به ورته وفرمایي چې ای دنیا هغه پادشاهان څه شول چې ډېر په کبر او غرور او په ظلم سره به په تا کې ژوند تېروه. این الملوک هغه پادشاهان چیرته دي؟ این ابناء الملوک د پادشاهانو زامن چیرته دي چې هغوی هم ډېر په کبر په غرور او په بدبختي کې ژوند تېروه. لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي؟ او ظالمان چیرته دي؟ هغه ظالمان چې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنه باندې یرغل کړی و د هغو لاسونه د مظلومو مسلمانانو خو د مسلمانانو په معصومو بچیانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي؟ این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیری هغه کسان چیرته دي چې رزق به زما خوړه او عبادت به د شیطان کوه. هغه کسان چیرته دي؟ څوک نشته چې پروردګار ته ځواب ووایي. هیڅوک نشته. په دې هکله تفسیر قرطبي همدارنګه علامه آلوسی په روح المانی کې او ابي سعود هغوی فرمایي چې خپله رب العزت به په خپله ځواب وایي چې لله الواحد القهار. پادشاهي او ملک یوازې د الله لپاره ده. هغه الله چې واحد و قهار دی. او ځینې زموږ مفسرین دا لیکي چې د الله دا وینا به وروسته د کائناتو د ژوندي کېدلو نه وي. هلته به الله وایي ان الملک اليوم پادشاهي د چا دپاره ده؟ کفار به ډېر په سرفیفي سره د مجبوریت نه وایي چې لله الواحد القهار او مسلمانان به ډېر په خوشحالي سره په اوچت آواز سره په اوچتې غاړې سره وایي چې لله الواحد القهار. نو قدرمنو اوریدونکو د عالم حشر ورځ موږ او تاسې پسې را روانه ده. د برزخ هغه ژوند موږ او هغه وخت موده موږ او تاسې پسې را روانه ده. هغه ډېره اوږده موده ده. ډېر لوی وخت دی. نو راشئ په دنیا کې د رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق ژوند تیر کړئ. هغه څیزونو باندې چې رب العزت موږ ته امر کړی په هغې عمل وکړئ او د هغه اشیاو نه چې رب العزت موږ ته نهیې فرمایلی د هغه نه ځانونه وساتئ. د خپل په عزت د بل چا په عزت پوه د دنیا په مادیاتو او په لذاتو باندې مه دوکه کیږئ تر څو هغه د حشر ورځ چې الله په خپل کلام کې 50,000 کاله ویلې ده چې هغه یو ورځ به د دنیا 50,000 کاله وي هغه په موږ باندې ډېره محدوده او کمه تیره شي لکه څنګه چې رسول الله ویلي چې دا ورځ به په مسلمان باندې داسې تیریږي لکه د ماسپښین او د مازدیګر مانځه ترمنځ چې څومره فاصله ده. او په ځینې ځایونو کې زموږ مفسرینو فرمایلی دي چې په دغه ورځ چې دومره لویه ورځ ده
مؤمنان او مسلمانان به د قیلولې خوب په جنت کې کوي، یعنې سهار نه نیولې تر 11 بجو پورې به دومره وخت کې به دا ورځ په دیو باندې ختمي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله د رضا مطابق تیر کړو، د رسول الله د رضا مطابق تیر کړو، یعنې اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب راضي کیږي، هغه اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب خوشحالیږي، هغه اعمالو ته مخه کړو چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي. نو په آخرت کې به په عالم حشر کې به دا ورځ په موږ باندې ډېره لنډه او د الله رب العزت د عذاب او د حساب نه به خلاص او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو اخته وو، په فجایعو باندې اخته وو، د الله د اوامرو د الله د احکامو په سرغړونه کې اخته وو، نو دا ورځ بیا په موږ باندې ډېره سخته ده. الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دریم دور چې په انسانانو باندې وروسته د مرګ نه راځي، هغه دور د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی. د مرګ نه وروسته ابتدایي دور د عالم برزخ دور او هغه پسې د عالم حاشر دور، د دې پسې وروسته هغه د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی او دا هم ډېره اوږده زمانه ده او دا دور به د حساب و کتاب نه شروع کېدو نه پس شروع کیږي. جنتیان به الله جنت ته ولیږي او جهنمیان به الله جهنم ته واستوي او دا دوره به دومره اوږده دوره وي چې د دې به ابتدا وي خو دا به انتها نه لري، ختمیږي به نه. د عالم دور هلته به ختمېدو نوم نه اخلي، هلته ختمېدل نشته، د دې اوږدوالی به غیر محدود وي. په مسلم شریف کې د حضرت عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې مرګ به د یو ګټ او د یو پسه په شان هلته راوستلی شي او د جنت او د جهنم په منځ کې به ودرولی شي. بیا به جنتوالو ته خطاب وشي او هغوی ته به وویل شي یا اهل الجنه هل تعرفون هذا، ای جنتیانو آیا تاسو دا پیژنئ؟ نو جنتیان به سرونه اوچت کړي او هغې طرف ته به وګوري ویقولون نعم هذا الموت، او وبه وایي او آواز به وکړي چې بلې موږ دا پیژنو، دا مرګ دی. د دې نه به وروسته جهنمیانو ته آواز وکړی شي چې یا اهل النار هل تعرفون هذا، ای جهنمیانو آیا تاسو دا پیژنئ؟ نو هغوی به هم د خپل سرونه اوچت کړي او وبه ګوري او وبه وایي چې نعم هذا الموت، بلې هوکې موږ دا پیژنو، دا مرګ دی. فیؤمر به ویذبح، بیا به حکم به وشي د الله له طرف نه، نو د ټولو خلکو په وړاندې به دا ګډ او دا پسه حلال کړی شي، ذبحه به شي او د دې د ذبحه کولو او د حلالولو نه به وروسته وویل شي یا اهل الجنه خلود لا موت و یا اهل النار خلود فلا موت، ای د جنت خلکو تاسو به همیشه اوسیږئ، مرګ به نه راځي. ای د جهنم خلکو او تاسو به هم همیشه اوسیږئ په جهنم کې، تاسو ته به هم مرګ نه راځي. فیزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار یا حزنا الى حزنهم. نو جنتیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري نو خوشحالي به یو په دوه شي او د هغو په خوشحالي کې به نورم زیادت راشي او جهنمیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري نو په غم کې به نور هم غمونه را پیدا شي. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، د مړه کیدونکي د آخري دور یعنی د عالم جنت یا د عالم جهنم دومره اوږد دی چې د دې اوږدوالي اندازه نشي کیدلی، ابتدا لري خو هغه لپاره انتها نشته دی، ختمه ده. الله دې موږ او تاسو ته ټولو مسلمانانو ته جنت نصیب کړي او د جهنم د هغه سخت عذاب نه دې رب العزت موږ او تاسې وساتي. رسول الله په یو حدیث کې فرمایي که د جهنمیانو یو قطره وینې او زوی دنیا ته پریوځي نو د هغه د بدبویي نه به اهل دنیا ټول هلاک شي او هغه پوړنی چې په جنت کې د حورو په سر دی که هغه دنیا طرف ته راشي نو د هغه د خوشبویي نه به اهل دنیا په دنیا کې ژوند نشي کولی او که هغه حوره دنیا طرف ته وګوري نو لمر او سپوږمۍ به خپله رڼا پرېږدي. نو د دنیا دا مختصر ژوند، د دنیا دا محدود ژوند
د عالم برزخ یا د عالم حشر یا د عالم جنت یا د عالم جهنم په مقابل کې هیڅ کومه حیثیت نه لري. مجرم چې کله د آخرت ژوند وګوري نو د آخرت د ژوند په مقابل کې به هغه ته د دنیا ژوند ډیر محدود معلوم شي، یوه لمحه به معلوم شي چې هغه لکنه پوښتنه وشي چې کم لبستم فی الارض عدد سنین، تاسو په ځمکه کې څومره کلونه تیر کړي دي؟ نو مجرمان به هلته ځواب ووایي قالو لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، موږ یوه ورځ یا نیمه ورځ په دنیا کې تیره کړې ده. تاسې د شمېر کوونکو نه پوښتنه وکړئ د دنیا 80 کاله او یا کاله 100 کاله د هغه د ژوند په مقابل کې یعنی د عالم جنت او د عالم جهنم په مقابل کې هیڅ کوم حیثیت نه لري، د یو لمحې په شان تاته ښکاري. نو قدرمنو اورېدونکو موږ او تاسو پسې عالم برزخ هم را روان دی، عالم حشر موږ او تاسو پسې هم را روان دی، عالم جنت او عالم جهنم هم موږ او تاسې پسې را روان دی. راسې داسې اعمال وکړئ په خپل ژوند کې چې په عالم برزخ کې هم کامیابه اوسو، په عالم حشر کې هم کامیابه اوسو او په آخر کې الله موږ په جنت کې داخل کړي چې د عالم جنت نشو نه د عالم جهنم نه. او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو فجایو کې گرفتاره و، ژوند هم د الله د اوامرو د احکامو خلاف تیروه، نو عالم برزخ به هم په موږ هم سخت وي، عالم حشر به هم په موږ باندې ډېر اوږد دي. او چې کله عالم جنت یا عالم جهنم شي نو داسې بدبخته انسان به الله جهنم ته لیږي. که مسلمان و د خپل د ګناه د عذاب د څکلو نه به وروسته الله جنت ته لیږي، او که نه و لپاره به په جهنم کې پروت وي. الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. نو خلاصه دا شوه چې د دنیا هر څیز قدرمنو او عارضي دی، او آخرت کې چې هر څه الله درکوي هغه دایمي دی. خو زموږ دا حال دی چې موږ دنیا هر څه ګڼلې ده، د دنیا نقصان خو موږ ته نقصان ښکاري، د آخرت د عظیم نقصان موږ سره هیڅ پروا نشته. د دنیا نه معمولي نفع موږ ته نفع معلومیږي، فایده معلومیږي، خو د آخرت یوه لویه نفع زموږ په سترګو کې څه حیثیت نه لري. الله رب العزت د دې خبرې شکایت په دې آیت کې کړی دی چې الله فرمایي بل تبصرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا، تاسو د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوئ او حال دا چې آخرت غوره او همیشه دپاره پاتې کیدونکی دی. قدرمنو اوریدونکو د دنیا دا مختصر شان ژوند داسې تیر کړئ چې د آخرت همیشه والا ژوند الله زموږ نصیب کړي او هغه تل لپاره زموږ دپاره ښایسته او باعزته کړي. قدرمنو اوریدونکو الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هم خپل دپاره هم خپلو بچیانو دپاره هم خپلو کورنۍ دپاره تل لپاره د الله نه د هدایت غوښتونکي شئ چې الله په موږ باندې رحم وکړي او هغه ژوند چې موږ او تاسو پسې وروسته را روان دی هغه کامیابه او سرفرازه وي. زه ورسره اړیکه ټینګوم او هر څوک چې اړیکې ورسره پرې کړي زه هم له هغه سره اړیکې پرې کوم. یعنې څوک چې خپلوي پر ځای کړي او وی پالي، الله رب العزت د خپل رحمت له مخې له هغه سره اړیکه ټینګوي. څوک چې خپلوي پرې کړي الله رب العزت له هغه څخه خپل رحمت پرې کوي. لکه مراهیسې چې الله رب العزت مخلوقات پیدا کړل، خپل رحم یې په عرش باندې را ځوړند او وی ویل پالونکي ربه دا د هغه چا ځای دی چې د اړیکو له پرې کېدا څخه تا ته پناه راوړي، یعنې پناه غواړي. لوی الله جل علا شانه وفرمایل آیا راضي کیږې نه له هغه چا سره اړیکې ټینګې کړم چې له تا سره په اړیکه کې وي او اړیکې پرې کړم چې له تا سره اړیکې پرې کوي. رحم ورته وویل پروردګاره راضي شوه. نو اوس خویندو، ورونو، پلرونو، ځوانانو، تاسو ټولو ته خطاب کوم، متوجه شئ چې ستاسو او ستاسو د دوستانو او خپلوانو ترمنځ څومره اړیکه او څومره راشه درشه ده او څومره ستاسو ترمنځ دښمني، نفرت او کرکه ده. په دې باندې پوه شئ، تاسو واورېدئ. هغه څوک چې خپلولي او دوستی پالي، دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه لري، هغوی سره د الله رب العزت اړیکه او ارتباط ټینګ وي. اما څوک چې د خپلو دوستانو سره راشه درشه نه لري او د هغو سره خپلوالي نه پالي، هغوی دې په دې باندې پوه شي چې هغوی سره د الله رب العزت اړیکې او رابطه نشته.
نو راشئ دا نفرتونه او دا کرکې لرې کړئ. دا جهنم د خپلو کورونو نه وباسئ، جنت ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړئ. که ستاسو ترمنځ کم نزاکتونه یا څه خبرې لاندې باندې شوي وي، راځئ یو بل ته بښنه وکړئ. د محبت او د الفت او د شفقت غیږ یو بل ته خلاصه کړئ، تر څو چې د الله رب العزت اړیکې زموږ سره ټینګې شي. الله موږ کامیاب د دنیا او د آخرت وګرځوي. آیا پوهیږئ چې ځینې وختونه موږ احساس کوو چې زموږ له ژوند څخه رحمت لرې شوی، زموږ له ژوند څخه سکون لرې شوی، زموږ د ژوند څخه آرام لرې شوی؟ دا ولې؟ ځینې خلک بیا داسې دي چې هغوی زمانه نیمګړې ګڼي، وخت نیمګړی ګڼي، په داسې حال کې چې موږ پخپله مقصر یو او زموږ د زمانې او د وخت تقصیر موږ پخپله یو. خپلولي او د کورنۍ ګرم نغري ته راوګرځئ او تر دې وروسته وګورئ چې دنیا به څومره خوږه شي. وخت هغه وخت دی، لکن دا وخت موږ په خپلو عملونو باندې پخپله په خپل ځان باندې تریخ کړی دی. راشئ د دوستي لاسونه یو بل ته ورکړئ، عفوه وکړئ، درګذشت وکړئ چې د الله رحمت ستاسو په کورونو باندې نازل شي او ستاسو کورونو نه الله په دنیا کې جنتونه جوړ کړي. او که دا نفرتونه وي بیا به رحمت د کم ځای شي، که دا کرکې وي او دا دښمنیانې وي نو بیا به رحمت له کومه شي. د قیامت په ورځ به ټول چوپ او غلي وي. الله رب العزت فرمایي په سورة مرسلات کې 15 او 16 آیت کې: هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. الله رب العزت فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغو ته موقع ورکړی شي څه عذر وړاندې کړي. یوازینی څیز چې هلته به د الله رب العزت په حضور کې خبرې کوي هغه رحم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم به د قیامت په ورځ وایي ای زما پروردګاره له ما سره ظلم شوی، ای زما پروردګاره زه پرې شوی یم، ای زما پروردګاره ما ته آزار او کړاو راکړلی شوی. الله رب العزت به ورته وفرمایي آیا راضي کیږې نه پر دې ورځ له هغه چا سره اړیکې ټینګې کړم چې له تا سره یې اړیکې ټینګې کړې وي، او چا چې ته پرې کړی له هغه سره اړیکې پرې کړم. هغه وخت چې د صراط پول پر لاره تیریږي، رحم او امانات دواړه به د صراط د پول پر شاوخوا ولاړ وي. رحم به وایي ای زما پروردګاره له دې ځایه څخه دې نه تیریږي تر څو زما حق رانه کړي. کله چې یو څیز وینئ چې الله یې په اړه خبرې کوي او پر هغه تاکید او ټینګار کوي نو په دې باندې پوه شه چې د امت د غورځنګ، پاڅون، کامیابي، سرلوړي او ساتنې په اړه تر خپلې شاوخوا ډېر غټ خیر او اجر لري. راشئ یو بل ته د دوستي، د محبت او د الفت لاسونه ورکړئ. که ستاسو په کورنیو کې تاوتریخوالی چا سره خبرې نه کوئ، هغو باندې سلام وکړئ تر څو چې د الله رابطه تاسو سره ټینګه شي. که په خپلو دوستانو کې، ترونو کې، د تره زمنو کې، ماما زمنو کې یا نورو اقاربو کې ستاسو ترمنځ څه مشکلات وي، راځئ یو بل ته بښنه وکړئ. د الفت او د شفقت غېږ یو بل ته خلاصه کړئ تر څو چې د الله رب العزت اړیکې له تاسو سره ټینګې شي او د الله رحمت پر تاسو باندې لازم شي. نو تاسو ته وایم ای لویو کورنیو، څه به وشي که چیرې د کورنۍ په راغونډولو پیل وکړو؟ کوم یو خنډ شتون لري چې ځینې ځوانان د کورنۍ له لویانو څخه یو کس ته ورشي چې په کورنۍ دې تاثیر لري تر څو کورنۍ سره راغونډه کړي؟ کم خنډ وجود لري چې نومونه یادداشت شي؟ ولې د اختر مراسم، د کورنۍ د راغونډېدلو لپاره ملاقات او د کورنۍ کتنې ونه اوسي، نه یوه ړنده او نالیدونکې کتنه بلکې د محبت، الفت او د شفقت کتنه. ځینې کورنیو ته زه اوس هم حیران یم او د هغو په حال باندې زه اوس هم تعجب کوم چې د اختر مبارکې ورځې چې د مینې ورځې دي، د الفت ورځې دي، د دوی ترمنځ بیا هم دښمني او تاوتریخوالی موجود دی. د اختر په ورځو کې دوی هم د یو بل پوښتنه نه کوي د الله رحمت د کوم ځای شي. نه، راځئ د اختر مبارکې ورځې د کورنۍ د راغونډېدلو لپاره د ملاقات او د کتنې ورځې مقررې کړئ
تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. زه د رسمي کتنو په اړه چې د ځینو کورنیو د راضي کولو لپاره ترسره کیږي خبرې نه کوم. زه د دین او قرآن کریم په اړه خبرې کوم. هیڅ یو آسمانی دین نه موندل کیږي مګر دا چې د خپلوي پاللو او صلت رحم په اړه یې خبرې کړي نه وي او پر هغې ټینګار او سپارښتنه نه وي کړې. نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، ځانونه او بچیان مو له هغه ښکلي څیز څخه چې د کورنۍ د راغونډولو خاطرات پکې دي مه محروموئ. د کورنۍ راغونډول یوه بیلګه او بېسارې شیریني او خوږه ده، خو تروسه موږ پرې نه یو پوه شوي بلکې ژوند په نفرت او په کرکه کې تیریږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې پر الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو د خپله خپلولي دې پر ځای کړي، نو خپله خپلوي پالل دې پر ځای کړي. د عرفې په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دعا لپاره راغونډ شول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې خپله خپلوي پرې کړې زموږ په منځ کې دې نه کیني، ځکه په کوم قوم کې چې صلې رحم نه وي الرحمت پرې نه نازلیږي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه یو سړی ولاړ شو او تر لږ ځنډ وروسته بیرته راوګرځېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چیرته وي؟ ویل ای د الله رسوله زما یوه ترور ده، خاله مې ده چې کلونه کلونه مې له هغې سره اړیکې پرې کړې وي. کله مې چې تا نه دا خبرې واورېدلې ورغلم لاس مې ورښکل که تر څو له ما څخه راضي شي. نو زما خاله او زما ترور وژړل، ما هم د هغې د ژړا له امله وژړل. هغې وویل چې الله جل جلاله دې ما تا او ستا مور وبخي. بیا د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي راځه زما تر څنګ کښېنه. بل سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې د الله رسوله یوه کبیره ګناه مې کړې، آیا کولی شم چې توبه وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا مور لري؟ هغه سړي ورته ویلې نه د الله رسوله مور مې وفات شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل آیا ترور لري یعنی خاله لري؟ هغه ورته ویلې هو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لاړ شه له هغې سره نیکي وکړه، الله رب العزت تا بخي. آیا تر دې هم نور واضح احادیث او آیتونه غواړئ؟ ستا په نظر څوک حرکت کولی نشي له ځوانانو څخه به څوک ووایي زه به مې د خپلې کورنۍ ځوانان راغونډ کړم، راځئ چې راغونډ شو، په ګډه سفر وکړو، په ګډه قرآن کریم ولولو او په ګډه باندې د الله رب العزت عبادت وکړو تر څو چې د الله رب العزت رحمت په موږ او تاسو باندې نازل شي. په تاسف سره باید ووایم اوس مهال زموږ په هیواد کې هر څه نیمګړتیاوې لري. سمه ده، ځینې څیزونه زموږ په لاس کې نشته او د حکومتونو او دولتونو په واک کې دي، مګر هغه څه چې موږ ته پاتې دي او کولی شو زموږ کورنۍ او خاندان دی. نو راځئ د خپل د کورنۍ په راغونډولو باندې د خپلو دوستانو او د خپلو اقاربو په راغونډولو باندې پیل وکړو تر څو چې د الله رحمت پر موږ نازل شي او د الله رب العزت اړیکه زموږ سره ټینګه شي. کله چې ستاسو اړیکې له الله سره ټینګې شوې بیا به الله رب العزت تاسو په هغو لارو باندې روانوي چې هغه د کامیابي او د سرفرازي لارې دي. اما که دوستانو سره راشه درشه نه وي، د صلې رحمي پالل نه وي، خپلولي پالل نه وي، نو په دې صورت کې بیا اړیکې الله سره شلیږي او اړیکې شیطان سره ټینګېږي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو تیوې دمې نه وروسته دستا امر تا گوری دستا امر تا گوری دستا امر تا گوری یا رب ته حاکم د دې دنیا او د عقبای الله یا الله یا الله یا الله یا و شریک در سارا نشته زما رب یا تنهای الله یا الله یا کردیگر دا ہر چا مشکل کوشائے اللہ یا اللہ یا اللہ یا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو نبوي کورنۍ ته وګورئ. پرته له دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اسلام د څرګندولو امر شوی و، لکه چې الله رب العزت ورته فرمایي فاصدع بما تؤمر، نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه. تاسو وګورئ خبره له چا او له کومه ځایه الله راپیلوي. الله له کورنۍ څخه راپیلوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي وانذر عشیرتک الاقربین. ای پیغمبره خپل ډېر نږدې خپلوان دې وویروه. د الله وحدانیت ورته بیان که، د الله د عذاب نه وویروه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ راغونډوي، هغوی ته اسلام وړاندې کوي. ابولهب راځي او د هغه راټولېدنه ګډوډوي. تر دې وروسته یو ځل بیا کورنۍ راغونډوي او هغوی ته وایي په الله قسم که چیرې ټول خلک بېلارې کړم لکه څنګه چې تاسو وایئ، تاسې نه بېلارې کوم. په الله قسم که چیرې ټولو خلکو ته دروغ ووایم لکه چې تاسو وایئ، تاسو ته دروغ نه وایم. ای صفیې دا د رسول الله ترور ده، ځان دې له اوره وژغوره. ای عباسه دا د رسول الله تره دی، ځان دې له اوره وژغوره. ای فاطمې چې د رسول الله لور ده، ځان دې له اوره وژغوره. زه ستاسې لپاره هیڅ کار کولی نشم، یوازې یو رحم وجود لري چې هغه تر و تازه کوم. تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ته چې هغه د خپل کورنۍ په راغونډولو باندې شروع کوي. او الله رب العزت دا هم ورته وایي وانذر عشیرتک الاقربین. د رسالت په پای کې هم قرآن کریم نازلیږي. سورة شورا 10 آیت وګورئ. الله فرمایي قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه پر دغه کار باندې له تاسې څخه د څه اجورې غوښتونکی نه یم، البته د خپلولي مینه هرومرو غواړم چې د خپلوانو ترمنځ مینه وي، محبت وي، الفت وي او شفقت وي. د ابولهب 2 زامنو ته عتبه او عتیبه ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل 2 مبارکې لورګانې ورکړې وې، یوه رقیه او بله ام کلثوم. ابولهب د کینې له مخې د خپلو زامنو ته امر وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانو ته طلاق ورکړي، او د قریشو په منځ کې دا خبره خپره کړه چې هیڅوک دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له 2 لورګانو سره واده نه کوي. قریشو دا هم ومنله. تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو که چیرې ستاسو د نږدې خپلوانو څخه څوک له تاسو سره دا کار وکړي، تاسو به ورسره څه وکړئ؟ اوس ګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي. د مکې مکرمې د فتح په ورځ محمد رسول الله ته وګورئ. اوس پوښتنه کوي چې زما د کاکا زمن عتبه او عتیبه چیرته دي؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تره دی، هغه وایي ای د الله رسوله زه هغوی ستا خواته راولم. عتبه او عتیبه په داسې حال کې چې لرزېدل راغلل، وی فرمایل رسول الله ورته وفرمایل ای زما د کاکا زمنو که خلکو ته دروغ ووایم تاسې ته دروغ نه وایم. په الله قسم که خلک بېلارې کړم تاسې نه بېلارې کوم. په الله قسم د خیر له څیز پرته ستاسې لپاره بل څیز نه غواړم. زه تاسې ته اسلام وړاندې کوم. هغه دواړه کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې اوري، هغوی څه وایي؟ نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لاسونه ونیول او د کعبې پر لور یې بوتلل. عمر بن خطاب وایي ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د هغوی لاسونه یې نیولي دي، خپل مبارک مخ پر کعبه کېښود، مبارکه ګېډه یې ورپورې ونښلوله او ویې فرمیل ای زما پروردګاره عتبه او عتیبه ته سمه لار وښیه، زما د کاکا زامنو ته لارښوونه وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله مې چې مخونو ته وکتل ما یې هدایت په مخونو کې ولید. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. هغه خپلوانو سره د تره زامنو سره او دوستانو سره رابطه نه کټ کوي. هغوی څه کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی په وړاندې څه کوي؟ راشئ قدرمنو اوریدونکو، خپلو دوستانو سره دوستي وپالئ، د خپلو اقاربو سره دوستي وپالئ، راشه درشه ولرئ تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي او د الله رب العزت رحمت زموږ په کورونو باندې نازل شي. د مکې مکرمې د فتحې په ورځ ابو سفیان له لرې څخه راځي.
هغه ابو سفیان چې کلونه کلونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې جنګ کړی. نو د ابو سفیان مخې ته حضرت علی کرم الله وجهه راځي. ابو سفیان حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي اوس نو له محمد سره به څنګه او څه ډول مخ شم؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي کله چې هغه ته ورغلې هغه څه ورته ووایه چې د یوسف ورونو حضرت یوسف علیه السلام ته ویلي ول. د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام سره څومره ظلم وکړه، خو کله چې مخامخ کیږي ورسره د یوسف علیه السلام ورونه یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. په الله قسم چې تا ته الله پر موږ فضیلت در بخلی او په رښتیا چې موږ خطاکاران. ابو سفیان حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي که زه دا خبره وکړم آیا دا کومه ګټه لري؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایي هو. ابو سفیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. نن پر تاسې کومه پړه نشته، الله دې تاسې ته بښنه وکړي، هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی ذات دی. وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته. موږ خو ټوله ورځ د غچ او د انتقام اخیستلو په سوچ او فکر کې یو. کله م بښنه په خپل زړه کې ونه ګرځوله، کله م عفوه په خپل زړه کې ونه ګرځوله چې دوستانو او اقاربو لپاره بښنه وکړو، هغوی ته د مینې د محبت او د الفت لاسونه ور اوږده کړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو سره ډیره مینه درلودله، مګر له خپلې کورنۍ څخه یې ځینو دوستانو سره بل ډول مینه کوله. جعفر بن ابي طالب او زید بن حارثه د موته په غذا کې شهیدان شول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر جعفر رضی الله تعالی عنه داسې ژړا کوي چې هیڅ ساری او بیلګه نه لري. ابو عبیده بن حارث بن عبدالمطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی د بدر په غزوه کې شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژاړي او ورسره فرمایي ای خدایه زه تا شاهد نیسم چې ابو عبیده بن حارث وفا وکړه. د احد په غزوه کې کاکا سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب شهید کیږي. رسول الله ژاړي. د خندق په غزوه کې علی کرم الله وجهه له عمر بن عبدود سره مقابله کوي. عمر هیڅ کله مات شوی نه دی. رسول الله دعا کوي او فرمایي ای خدایه ابو عبیده بن حارث چې زما له کورنۍ څخه و راڅخه دې واخیست، ای پروردګاره د احد په ورځ دې حمزه چې زما له کورنۍ څخه و راڅخه دې واخیست، ای الله علی بن ابي طالب زما له کورنۍ څخه دی، ما یوازې مه پرېږده، ته د وارثانو بهترین یې و انت خیر الوارثین. رسول الله وایي د بدر د غزوې پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاکا عباس بندي کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په اوږدو کې ویښ دی، نه ویږده کیږي. ورته ویل کیږي ای رسول الله ولې نه ویده کیږي؟ رسول الله فرمایي د عباس فریاد زما په غوږونو کې دی. آیا شونې ده چې له کورنۍ سره دې په دې ډول مینه وکړې؟ نو په موږ ټولو غټو او وړو په نارینهو او په ښځینهو باندې یو مسؤلیت دی، یو قرآني او یو رباني امر چې د قیامت په ورځ له موږ هر یوه څخه یې پوښتنه کیږي د کورنۍ د راټولولو لپاره دې څه وکړه؟ دا پوښتنه به الله درنه کوي. هڅه دې وکړه. تا ته وایم خورې د کور خویندې دې راټولې کړه لکه څنګه چې رسول الله امر کړی. آیا د غذا او یا د روژه ماتي لپاره دې هغوی ته دعوت په ورکولو سره کورنۍ او خپلې خویندې راټولې کړې؟ په مخکینیو خپرونو کې د ځوانانو په مسؤلیت باندې څه نه څه وغږېدلو. نو اوس زه د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي؟ ځکه 99% ځوانان چې په فساد او بدبختیو کې اخته کیږي د هغو لوی لامل او د هغو لوی سبب د هغوی دوستان دي. ځکه کله چې د فاسدو په مجلس کې هغه ناسته او ولاړه ولري او د فاسدو خلکو سره د دې دوستی وي، نو هغه مفسدین به خامخا دا فساد طرف ته او بدبختی طرف ته هڅوي. نو اوس زه ځوانانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي؟ ستاسو دوستی له چا سره ده؟ آیا ستاسو دوستی د هغه چا سره ده چې هغه د الله نه ویریږي او تل لپاره د الله رب العزت د اوامرو پابند وي؟ یا ستاسو دوستی هغه چا سره ده چې هغه تل لپاره د خپل ژوند په فساد، په منکراتو او په فجایعو کې تیروي او تاسو هم دې طرف ته هڅوي؟ زه به یو دوه مثالونه تاسو ته وړاندې کړم.
په مکې مکرمه کې یو مشرک و په نامه د عقبه ابن ابي معیط. دا د ابو جهل خورا صمیمي دوست و. په مکې مکرمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت پر مهال ابو جهل پر یو سوداګریز سفر ولاړ. د مکې مکرمې نه وتی نو عقبه ابن ابي معیط یوازې شو، ابو جهل نه و او د خپل دوست له تاثیر څخه هم لرې و. نو لاړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته یې غوږ کېښود. کله چې عقبه ابن ابي معیط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې، یا هغه د الله رب العزت کلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوه هغه یې واورېده، نو عقبه ابن ابي معیط د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبرو نه اغېزمن شو او زړه یې د دې کلام شیریني احساس کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې دا سترې خبرې دي او له ځان سره دا تصمیم ونیوه چې سبا ورځ ته راشي او د خپل اسلام اعلان کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه د خپل اسلام اعلان کړي او د شهادت کلمه ولولي. وګورئ دا هماغه شخص دی مګر له محیط څخه وتی دی. پر سبا ورځ ابو جهل له خپل سفر څخه راوګرځېد. عقبه ابن ابي معیط چې د ابي جهل صمیمي دوست و ابي جهل ته یې وویلې ما د محمد خبرې واورېدې، د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې مې ډېرې خوښې شوې. تاسو اوس د فاسد دوست تاثیر ته ګورئ چې عقبه ابن ابي معیط کوم ځای ته رسوي. ابو جهل عقبه ابن ابي معیط ته ویلې تر دې وروسته زما ژبه تا سره په خبرو کولو باندې حرامه ده، تر هغې چې ته ورشې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله په مخ باندې لاړې ورتوکي. که دا کار ونه کړي تر هغه وخته پورې زما ژبه حرامه ده چې هغه تا سره نورې خبرې وکړي. عقبه ابن ابي معیط د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او خپل دوست ترمنځ د نږدېوالي او مقارنې پرتلنه وکړه، خو لاکن بدبخته انسان خپل دوست ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ترجیح ورکړه. راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ باندې لاړې ورتو کړې. هغه د رسول الله مخ ته ونیسه او په دې کار سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له سرسختو دښمنانو څخه وګرځېده. تل به هغه کارونه کول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزار کړي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل زه هیچا د عقبه بن ابي معیط په اندازه آزار کړی نه یم. دا هماغه کس دی چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې تر څنګ د سجدې په حال کې و، د یو مړ اوښ لری به یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکې شا باندې واچوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به نشو کولی چې له سجدې څخه راپورته شي، تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه لور فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارک شا څخه یې هغه د مردار اوښ لری لرګه کړ. عقبه ابن ابي معیط د بدر په غذا کې ووژل شو. ابي جهل هم د بدر په غذا کې مردار شو. ابي جهل سره د نورو مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په هغه څاه کې واچول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څاه په سر ودرېده او د هر مشرک نوم به یې اخیسته. دا به یې ورته ویلې آیا هغه څه چې ستا الله یې تا ته وعده درکړې وه حق او رښتینې تاسو وموندله؟ وګورئ عقبه ابن ابي معیط دې ته حاضر و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واوري او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. اما د هغه دوستي یو فاسد انسان سره وه، د هغه دوستي د یو مفسد انسان سره وه چې د الله د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو نه لرې وه. نو د هغه مجلس او د هغه دوستي په دې باندې دومره تاثیر وکړه د دې پر ځای چې په رسول الله باندې ایمان راوړي محمد رسول الله سره دوستي په دښمني بدله کړه او ځای د خپل جهنم وګرځوه. نو زه تاسو نه پوښتنه کوم درنو ځوانانو چې ستاسو دوستان څوک دي او د چا سره دوستي لرئ؟
الله رب العزت دا آیتونه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د دې نه نازل کړل. د سورة فرقان 20 آیت نه تر 9 آیته پورې دا آیتونه دي. ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. الله رب العزت فرمایی ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي او وایي به چې کاشکې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. دا عقبه ابن ابي معیط به د آخرت په ورځ وایي او دا به وایي ای زما بده بخته کاشکې ما پلانی سړی په دوستي سره نه وای نیولی چې ابي جهل دی. هغه زه تیر ویستلم، د هغه نصیحت مې ومانه، هغه تیر ویستلم، د هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا او غولونکی ثابت شو. دا چیغې به هلته وهي، خو د دې افسوسونه او دا چیغې به د آخرت په ورځ دې لپاره هیڅ کومه ګټه نه رسوي. طبیعي خبره د قدرمنو اوریدونکو چې دا د اسلام او د کفر داستان دی، مګر زه درته وایم چې په مخه کې لار غځېدلې وه، نږدې شوی و. باور وکړئ چې دا یو داسې کار دی چې ستا دوستان یې له تا سره کوي، نه یوازې په همدې مسئله کې بلکې د نشهیي توکو غوندې په نورو مسایلو کې هم. که د چرسي سره کښېناستلې دوستي دې ورته به هم چرسي شي، که د شرابي سره کښېناستلې د هغه سره دې ناسته ولاړه او دوستي ورته به هم شرابي شي. یا هغه څوک چې په نشهیي توکو یا مخدره توکو باندې اخته او روږدی دی، د هغه سره ستا دوستي شوه، هغه سره دې ناسته ولاړه شوه، ته به هم په نشهیي توکو او په شرابو باندې اخته کیږي. کله چې په نشهیي توکو باندې اخته شوې بیا به دا ستا دوستان تا ته وایي چې نورې پیسې نه لرې چې نشهیي توکې راونیسې، ولاړ شه او له مور څخه دې پیسې پټې کړه، ځکه ستا دوستان فاسد دي او تا فساد طرف ته هڅوي. دا پېښ شوي دي قدرمنو اوریدونکو، تاسو به لیدلي هم وي. نو دا کس به د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ږدي، ځي به او خپلې مور ته به وایي چې د خپل غوږوالۍ راته راکړه، او حتی خپل مور ګواښي هم. مور د جبر له مخې هغه ته د خپل غوږوالۍ ورکوي، ژاړي، لړزیږي او ډارېږي، هسې نه چې زما دا معتاد او روږدی زوی ما ونه وهي. دا ټول د څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې د دې ملګري فاسد ملګري ول. د ده ملګري هغه کسان دي چې هغوی د الله د دین نه لرې شوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا یې شاته پرېږي، نو د هغو مجلس او د هغو دوستي په دې باندې هم تاثیر وکړه، په هغو فاسدو څیزونو باندې چې دوی اخته ول، دوی هم په هغه باندې اخته شول. نو تاسو نه درنو ځوانانو زه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي او د چا سره مو دوستي ده؟ د حدیث ما تاسو ته څو وارې بیان کړی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د ښه او د بد دوست عجیب یو مثال بیان کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ښه دوست مثال د عطار مثال دی. هغه څوک چې عطر خرڅوي، کله چې ستا دوستي عطار سره وي، د عطار خوا کې کښېنې، که عطر ترې واخلې خو ډېر ښه، که عطر ترې وام نخلې نو څه نه څه خوشبویي تا ته در رسیږي، هغه خوشبویي به ته احساسوي. او د بد دوست، د بد ملګري مثال د آهنګر مثال دی چې هغه کورې خوا کې ناست دی او کوره تاووي. که ستا جامې ونه سوځي نو خامخا څه به څرکي، د اور به تا ته در رسیږي او څه نه څه هغه تور دود به د ستا دماغ او پوزې ته در رسیږي. علما کرام فرمایي یبقى الرجل الصالح صالحا ما لم يخالطه فاسدا فاذا خالطه یکون فاسد. نیک انسان تر هغه وخته پورې نیک پاتې کیږي تر څو چې د دې دوستي د فاسدو خلکو سره نه وي شوي، د فاسدو خلکو سره یو ځای شوی نه وي. خو کله چې د دې ملګرتیا له فاسدو خلکو سره شوه نو دا به هم د هغو په شان فاسد ګرځي. نه درنو ځوانانو، راشئ د هغه چا سره دوستي وکړئ چې هغوی د الله سره دوستي لري، د هغه چا سره ملګرتیا وکړئ چې هغوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوستي او مینه لري، تر څو د هغوی مجلسونه او د هغوی مینه په تاسو باندې تاثیر وکړي، تاسو هم د الله دین ته راوبلي، نو ستاسو کورونه به ستاسو لپاره جنت شي. او که خدای مه کړه ستاسو دوستي له فاسدو خلکو سره وي، هغه چا سره وي چې هغوی نه د الله نه ویریږي
نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات اوري، نه حیا لري، نه عزت لري، نه شرم لري، نو همداسې به تاسو په بېحیایي او بېشرمي کې ګرفتاره کړي. کور به هم تاسو لپاره جهنم وي او په آخرت کې به د الله رب العزت په حضور کې ولاړ الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. نه راځئ د نن نه ځان سره تصمیم ونیسئ او الله سره د عهد وکړئ چې د خپل فاسد او بد دوستان به پرېږدو. ځان لپاره به په هغه ځای کې دوستان لټوو چې هغوی د الله سره رابطه لري، هغوی د الله د دین سره اړیکې لري، هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اړیکې لري. په ټولنه کې به معزز شي، خلک به هم په درنه سترګه درته ګوري او همدارنګه الله رب العزت څخه به هم محبوب شي. او که ستا ملګرتیا فاسدو خلکو سره وي، په ټولنو کې به هم سپک وي، په کورنۍ کې به هم سپک وي او د ټولو سترګو کې به منفور انسان وي. راځه ځان منفورومه بلکې ځان معزز وګرځوه. نیکان خلک ځان لپاره د خپل دوستي لپاره غوره کړه. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د مغز پر دڼه گزار بسے کوئی تا، د مغز پر دڼه گزار بسے کوئی تا، ہمیشہ کدی ملګری و فسیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، پر شلار به دیری کړي شه رفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق. فسیق هغه عمل دې زما د سترګو تاره، فسیق هغه عمل دې زما د سترګو تاره، چې پر تا دی باطني نه وي شفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عقبه ابن ابي معیط ځان لپاره فاسد دوست غوره کړی و، نو د هغه په هڅونه سره ځان جهنم ته ورسو، د الله په قهر او په عذاب کې ګرفتاره شه. د دې برعکس هغه کس چې خپل دوست یې له جهنم څخه وژغوره او د جنت لاره یې ورښوده. یوه ښکلې بیلګه شه، د مکې مکرمې له شتمنو خلکو څخه یو هم د عیاش بن ابي ربیعه په نامه یو کس و او په مکې مکرمه کې اسلام راوړ. عیاش بن ابي ربیعه د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو صمیمي دوست و او له هغه سره ډیره مینه درلودله. کله چې له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو ابو جهل وډار شو چې د عیاش بن ابي ربیعه هجرت د مکې مکرمې د ځوانانو لپاره یو داسې تصویر اوسي چې شتمن ځوانان په محمد صلی الله علیه وسلم پسې روان دي او د مسلمانانو یو ښکلی تصویر وړاندې کړي. نو ابو جهل کوشش وکړ چې عیاش بن ابي ربیعه د هجرت څخه راوګرځوي. ابو جهل ورپسې ولاړ تر دې چې په لاره کې امیر المؤمنین عمر بن خطاب او عیاش بن ابي ربیعه ته ورورسېد. ابو جهل ورپسې آواز وکړ ای عیاشه، ځکه یې عیاش ته آواز کوه چې ابي جهل له امیر المؤمنین عمر بن خطاب سره مخامخېدلی نه شو او عیاش ته یې دا ویلې ای عیاشه مور دې خپله کړه، ستا مور قسم خوړلی چې له لمر څخه به سوري ته لاړه نه شي، وبه نه لامبي، اوبو ته به لاس ورنوړي تر هغې چې ته راونه ګرځې او هغې پر خپل حساس رګ لاس ایښی. دا د ابي جهل د مور له خوا ورورې هم وه. دی ورته ویلي چې ستا مور ویلي دي تر څو چې بیرته راونه ګرځې زه څه خورم هم نه او مر ته کینم سوري ته هم نه ځم. ابو جهل دا تمثیل وړاندې کړ. عیاش هم متاثره شو. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عیاش ته وویل ای عیاش، د ابي جهل په خبرو باندې باور مه کوه، که چیرې ته بیرته د ابي جهل سره مکې مکرمې ته وګرځېد، ابي جهل به تا په فتنه کې واچوي. عیاش امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته وایي ای عمره مور مې ده. بیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عیاش ته وایي زما په خبرو باندې باور وکړه، ابي جهل تا په فتنه کې اچوي، که چیرې مور دې په لمر کې ستړې شي هغه په خپله سوري ته ځي، که چیرې ډیره تنده او کړاوې وځوروي نو حمام ته به ولاړه شي، اوبه به وڅکي یا به په ځان اوبه واچوي. څرګنده خبره ده چې داسې ووایي. تاسې د امیر المؤمنین
عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه پر طبیعت پوهیږئ. عیاش وویل او عمره نشم کولی، مور مې ده. وګورئ چې دغه غیر طبیعي او حیرانوونکی دوست څه کوي. عمر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه اوس عیاش ته وایي ای عیاش که چیرې پر دې ټینګار کوې چې وګرځې نو زما اوښ در سره واخله، ښایي دا اوښ تا ته ما او اسلام در په یاد کړي. د هغه وخت اوښ د دې وخت له بهترینو موټرو سره برابر و، یا تاسې له بهترینو موټرو سره معادل تصور کړئ. په داسې حال چې د عمر بن خطاب دوست د کافرانو خواته ور روان دی. عمر بن خطاب ورسره څه کوي؟ عیاش بن ابي ربیعه د عمر له اوښ سره بیرته وګرځېد. له راګرځېدو سره سم ابو جهل یې لاسونه ور وتړل او هغه یې په یو کور کې بندي کړ. عیاش بن ابي ربیعه رضی الله تعالی عنه په همدې ډول په مکې مکرمه کې ژوند کوه. لاس او پښې یې تړلي وو او په کوټه کې بند و. ابو جهل اوښ پریښی و او په دې نه پوهېدل چې د دې اوښ خاوند څوک دی، تر دې چې دغه آیت کریمه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. عیاش د دین نه و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای پیغمبره هغو بندگانو ته مې ووایه چې د ګناه له ارتکاب سره سره په خپلو ځانونو یې تیری کړی دی چې د الله له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخي. کله چې دا آیت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو نو عمر بن خطاب دا آیت کریمه ولیکه او عیاش ته یې واستوه. عیاش ته چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه دا کاغذ ور ورسېده چې دا آیت پکې لیکل شوی و، هغه به دا آیت کریمه لسته او پرله پسې به ژړ. عیاش وایي چې نظر مې واړوه چې د عمر رضی الله تعالی عنه اوښ مې ولید. را په زړه شو چې زما د اسلام په خاطر امیر المؤمنین عمر بن خطاب څه وکړل. اسلام مې په زړه کې په جوش شو. ټول بندونه مې لرې کړل، منډې مې کړې او په اوښ سپور شوم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې مې حرکت وکړ. عمر ته مې پیغام ورېږه چې زه راځم، د مدینې په داخلېدونکو دروازو کې زما منتظر اوسه. نو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په دروازه کې زما انتظار ولاړ و او زما انتظار یې ویست. کله چې زه ور ورسېدلم نو عمر رضی الله تعالی عنه زه په غېږ کې ونیولم، زما لاس یې ونیوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې بوتلم. درنو ځوانانو دغه بیلګې تاسو ولیدئ؟ دا یو داسې څیز دی چې په دقیق ډول له ما او تا سره پېښېدونکی دی. په ژوندانه کې له موږ هر یو داسې مشابه داستان لرو، مګر په حجم او غټوالي کې یو څه توپیر لیدل کیږي. راشئ خپل دوستان وګورئ. د عیاش ابن ابي ربیعه رضی الله تعالی عنه دوست مو ولیده چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب و عیاش بن ابي ربیعه یې چیرته ورسوه. او تاسو د عقبه ابن ابي معیط دوست هم ولیده چې عقبه ابن ابي معیط یې چیرته ورسوه. قدرمنو اوریدونکو، له دې امله چې ښه واضحه او څرګنده شي، یوه خبره د خاوند په غوږ کې، یوه خبره د ښځې په غوږ کې، یوه خبره د دواړو په غوږونو کې، یوه خبره د ځوانانو په غوږ کې او یوه خبره د کورنۍ په غوږ کې کوم. خاوند ته وایم ای خاونده، په نیکې رویې او چلند سره خپلې ښځې ته دې پام کوه. آیا ته پوهیږې چې الله رب العزت څه فرمایي؟ الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف. الله فرمایي له هغوی سره په ښه چلند سره ژوند تیر کړئ. له خپلو میرمنو سره که یوه وي، دوه وي، درې وي، څلور وي، په ښه چلند او په ښو اخلاقو سره ژوند تیر کړئ. مفسرین لیکي د دې معنا دا نه ده چې ښځه دې ونه ځوروي، معنا یې دا ده چې کړاو او آزار یې وزغمي، ځکه چې ځینې وختونه آزار د هغې د تابیا او خوی یوه برخه ده. که د هغوی له طرفه تاسو ته کم آزار او تکلیف در رسیږي، تاسو یې وزغمئ. الله وایي وعاشروهن بالمعروف. که چیرې کله کله میرمن غصه کیږي، ترې مه پوښته چې ولې په غصه شوې ده، ځکه دا د هغې د جوړښت یوه برخه ده. ستا څه نظر دی چې ستا تقوا وسنجوو او د سنجش معیار له هغې سره نیک چلند وګڼو؟ څه ډول ورسره چلند وکړو؟ آیا هغې ته کړاو او آزار ورکوې؟ آیا اوس هم په ډیر اوچت آواز سره چیغې وهې؟ آیا د هغې په وړاندې صبر کوې؟ او یا هغې ته محبت ورکوې؟
پام دی وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغوی آغلې او منلې نه دي مګر له لوی او ښاغلي سړي سره او له هغوی سره بد چلن نه کوي مګر ټیټ سپک او رزیل سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا په غوږ کې ونیسه مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وروستنیو شیبو کې تر مینې وړاندې وروستنۍ جملې دا نه وې چې رسول الله به فرمایل تاسې ته د ښځو په وړاندې پر نیکي سپارښتنه کوم پخپله الله د ښځو رعایت کوي پخپله الله د ښځو رعایت کوي پخپله الله د ښځو رعایت کوي ستا د تقوا دلیل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت پر ځای کړې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې یوه دعا لرې چې له خپلې ښځې سره دې په نرمي او ملایمت سره چلند وکړي څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای ربه څوک چې د محمد له امت څخه د یو څیز سرپرست شي ان که چیرې یوه ښځه یا یو کور وي او له هغوی سره په نرمي چلند وکړي ای زما پروردګاره ته هم له هغوی سره په نرمي خبرې او معاملت ورسره کړه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده د دغې دعا په اړه ستا نظر څه دی دغه دعا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره کړې ده دا د امت لپاره یوه همیشنۍ دعا ده برعکس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای ربه هر هغه څوک چې د محمد د امت د یو څیز سرپرست شي او پر هغوی سختي وکړي ته هم پر هغوی باندې سختي وکړه نو راشئ په خپلو ښځو سختي مه کوئ هغسې ژوند تاسو ورسره تیر کړئ کومه ژوند چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ازواجو مطهراتو سره تیر کړی یا صحابو او تابعینو تیر کړی دی همدارنګه د خپلې لورګانې په زوره په اور کې مه غورځوئ چې د چا د قدرت لپاره یا د چا د پیسو لپاره هغه د ظلم او د اور په منځ کې وغورځوئ ګورئ نه چې دا انسان اخلاق لري که نه لري دیانت لري که نه لري انسانیت لري که نه لري بس تاسو پیسو لپاره ورکوئ دا کار مه کوئ الله به درنه پوښتنه کوي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها حضرت علی کرم الله وجهه ته واده کوله نو ویې فرمیل ای علي هغه مې تا ته په واده درکړه په دې شرط چې له هغې سره به ښه چلند کوي مګر د دغه امت ټولې لوڼې د محمد رسول الله لوڼې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ستاسې لپاره لکه د پلار غوندې یم او الله فرمایي و ازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبیانې د هغوی میندې دي نو هغه یې پلار دی تصور کړه چې کله ته واده کوې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته سپارښتنه کوي چې له هغې سره ښه چلند وکړې که ښه چلند ونه کړې د الله په حضور کې به ته څه ځواب وایې بیا څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت غواړې پام کوه بیا هم درته وایم دا یو معیار دی چې په دې کې د اذیت او کړاو ټول شکلونه او ډولونه شاملیږي لکه له هغوی سره دعوا وهل میرمنې له کوره ویستل تاسو د الله رب العزت دې کلام ته متوجه شئ الله څه وایي لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتینا بفاحشة مبینه د عدت په وخت کې مه تاسې هغوی د هغو له کورونو څخه وباسئ او نه د هغوی په خپله اوځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بېحیایي مرتکبې شي ځینې کورنۍ به تاسو په خپل کلي او کور کې لیدلي چې د ښځې او د خاوند ترمنځ خبره لاندې او باندې نوي شوې ښځې پسې کوتک راخیستی او ښځه د کوره وباسي دا نارینهتوب نه دی دا سړیتوب نه دی د کوره ویستل موضوع غټوي او پر یو لوی مصیبت باندې تمامیږي وګورئ چې قرآن کریم تر کومه ځایه پورې دخالت کوي د نیک چلند له دلیلونو څخه یو دلیل دا دی چې په وړاندې صبر وکړې هم که چیرې د هغې د زغملو توان هم نه لرې او هغه دې نه خوښیږي وروره بیا هم درته وایم سړی اوسه او صبر کوه د تقوا له دلیلونو څخه یو دلیل دا دی چې د هغې په وړاندې په صبر کولو سره قوي اوسئ الله وایي وعاشروهن بالمعروف تاسې هغوی سره په معروف او په نیکي سره چال او چلند کوئ که کومه تیزه خبره هغوی کوي یا کومه سهو خطا ترې پرې کیږي سترګې پرې پټې کوئ ویې زغمئ صبر وکړئ همدارنګه الله رب العزت فرمایي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
که مو هغوی یعنې د خپلې میرمنې نه خوښیږي نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښوئ خو الله رب العزت به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښي وي. د آیت کریمه د ښځې په اړه خبرې کوي. د تابعینو کرامو څخه یو تابعی و چې د هغه خپله ښځه نه خوښېدله. خپله ښځه یې ډېره بدې شوه. غوښتل یې چې خپله ښځه پرېږدي. ښځه ورته څه وایي چې زه حامله یم. او دغې موضوع چې دې تابعی تصمیم نیولی چې خپله ښځه پرېږدي یو ډېر بد وضعیت رامنځته کړ. هغه تابعی ښار پرېښود او 20 کاله سرګردانه و. ښځه یې په خپل کور کې پرېښوده، دا خپله د کوره ووته. 20 کاله سرګردانه و. کله به چې بیا هم په غصه شو نو ښځې به ورته ویل په هغه څیز کې خیر نغښتی او پټ شوی، په هغه څیز کې چې ته یې شر وي. دغه سړی وایي چې 20 کاله یې په غوږونو کې دغې خبرې انګازې کولې. دا طبیعي وایي. وخت تېرېده. 20 کاله وروسته خپل ښار ته بیرته راوګرځېده او په جومات کې یو ښکلی ځوان ولیده چې خلک پرې شاوخوا راټول شوي دي او خبرو ته یې غوږ نیولی. هغو خلکو ته ډېر غټ درس ورکوه. دې تابعي او دې سړي ویلې دا څوک دی؟ نو هغو خلکو ورته په ځواب کې وویلې دا یو لوی فقیه دی چې انس بن عامر نومیږي. د دې تابعي نوم عامر و. دې ویلې کوم عامر؟ دا پخپله عامر و او هغه فقیه د دې زوی و، هغه عالم د دې زوی و. کله چې د خپله زوی په دې حالت کې ولیده تر دې وروسته خپل کور ته ورغی او دغه ځوان ته یې وویلې په هغه څیز کې خیر نغښتی او پټ شوی دی، په هغه څیز کې چې ته یې شر وینې. دا هغه خبرې وې چې ښځې به دې ته کولې. نو ښځې ویلې چې دا ستا پلار دی. نو عامر پرله پسې ژړا کوله. ژړلې به او ویلې به د خپل عمر خوږې ورځې مې ضایع کړې، دا چې 20 کاله مې خپل زوی ونه وینم ځکه چې ما یې مور ونه زغملې شوه. دا قدرمنو اورېدونکو ویې زغمئ، نصیحت ورته وکئ، د الله دین ورته بیان کئ. هیله ده چې ستاسو ژوند په خوشحالي سره تیر شي. دا نه چې خبره لاندې او باندې نوي شیان کوتک راخیستی د کوره ویستلي یا وخته د طلاق ټکي خو د ستا په جیبونو کې او په ژبه کې پراتې یادوي. الله څه وایي؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر وکړه، الله رب العزت صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکوي. دا هغه خبرې وې چې ما د خاوندانو په غوږ کې کولې. اوس یوه خبره د میرمنو په غوږ کې کوم. ای میرمنو، غواړم چې ستاسو په غوږونو کې هم یوه خبره وکړم چې ولې تاسو خپل خاوندان نه راضي کوئ. یوه ښځه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه ستا لورې ته د ښځو د یوې استازې په توګه راغلی یم، زه ښځو رالیږلی یم. هغه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله تا ته وایم اسلام د الله په لاره کې د جهاد، د جمعې د لمونځ، د جماعت او د جماعت د لمنځونو ثواب سړیو ته ورکړی، ښځو ته یې هېڅ هم نه دي ورکړي. ځکه ښځې نه جهاد ته تلی شي، نه د جمعې مانځه ته راځي او نه نور د نارینهو غوندې کارونه کوي. محمد رسول الله ورته څه وایي؟ خورې تا ته وایم د رسول الله دا خبره واوره. رسول الله ورته وایي هغو ښځو ته چې ته یې رالیږلې خبر ورکړه چې له خپل خاوند سره د یوې ښځې ښه ژوند تېرول، د خپل خاوند راضي کول او د هغه اطاعت کول له دغو ټولو سره برابر دي. یعنې د مجاهد له مزد سره مساوي دي. کوم اجر و ثواب چې الله مجاهد او غازي ته ورکوي دا هغې ښځې ته ورکوي چې د خپل خاوند اطاعت کوي او هغه راضي ساتي. اوس نو خورې ستا نظر څه دی چې په دې امر سره د الله تعالی عبادت وکړې، ان که چیرې ستا خاوند دې بدې هم شي خو بیا هم د هغې اطاعت وکړه. دا چې ته د الله رب العزت تقوا خپله پیشه وګرځوه. الله رب العزت دې د خپل ځان او د هغه ترمنځ ځای پر ځای کړه او له خپل الله سره دې معاملت ورسره کړه. ځکه الله فرمایي ان الله کان علیکم رقیبا. باور ولرئ چې الله رب العزت پر تاسو باندې څارونکی دی. همدارنګه الله رب العزت فرمایي قد سمع الله، په تحقیق سره الله اوري. تر هغه وخته چې دغه کور ولاړ او پر ځای وي ته له خپل الله سره معامله لري، له خپل خاوند سره دې معامله نه لري، نو هغه څه چې الله خوشحالوي له هغه سره پرې چلند کوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا متاع ده او د دنیا تر ټولو غوره متاع نیکه ښځه ده. د نیکې او صالحې ښځې تعریف څه دی؟ آیا هغه ښځه ده چې زیات لمنځونه کوي او زیاتې روژې نیسي؟ نه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موضوع شرحه کوي که چیرې هغه ته نظر کوي هغه خوشحالیږي.
یعنې ستا ښه والی ستا د خاوند په سترګو کې دی، په سترګو کې ښکلې اوسې، په خبرو کولو کې دی، په خندولو کې دی، د خپل ځان په ساتلو کې دی، په شوخي او په مستي کولو کې دی، په مینې او په محبت کې دی، د کور په نظافت او پاکوالي کې دی، او په خوندورو خوراکو کې دی. ستا اصلاح او ښه والی د الله رب العزت په وړاندې اصلاح او ښه والی دی. صالحه ښځه هغه ده چې کله خاوند ورته وګوري خاوند خوشحاله شي، دا نه چې خاوند بیچاره بیرون په غمو باندې اختی چې کله کور ته راشي ښځې ته وګوري د هغه نه نور پیغام راشي، دا صالحه نه ده. نو خورې ولې په دې ډول د الله عبادت نه کوي او نیکه او صالحه کیږي نه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حدیث بشپړوي، په پای کې وایي که چیرې هغه یوازې او تنها پرېږدي له هغه څخه ساتنه کوي. یعنې که کله په خپل کور کې یوازې پرېږدي نو بیا د هغه کور نه دا ساتنه کوي. نو الله دې زموږ ورونه هم اصلاح کړي، الله دې زموږ خویندې اصلاح کړي، تر څو په خپل ژوند باندې پوه شو او جنات زموږ کورونو ته پخپله راشي. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته چې سنت متوي ګیرا پټې جوړوي، جمع کړي لاندې درتا غړاټۍ جوړوي، جمع کړي لاندې درتا غړاټۍ جوړوي. ندی حاشی ندی خیستا بلما پتاریکو د پیغمبر چنزی، ندی جانا ندی اشنا بلما پتاریکو د پیغمبر چنزی، ندی دلبار ندی سیفا بلما پتاریکو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اوس یوه خبره ستاسې دواړو غوږونو کې کوم. هیله من یم چې ما د خپلې وچې او تیزې او تندې خبرې له امله وبخي. د تقوا دلیل له خیانته مخ اړول او ورته پاملرنه نه کول دی. که ته غواړې چې متقي اوسې، تا ته هم وایم وروره او تا ته وایم خورې، که ته غواړې چې ته پاکه اوسې نو له خیانت نه مخ واړوه، خیانت ته پاملرنه مه کوه. د خیانت د ډولونو هر ډول ته څارونکي او زیر اوسئ چې دغه هر څه څومره زموږ په هیواد کې زیات شوي دي، د دغو ټولو په اړه خفه او غمجن یم. ګورم چې یو خاوند به وایي نور زه نور خیانت نه کوم، پر خپلې میرمنې مې صبر کوم، انشاء الله له هغې سره به مینه کوم، متعال الله دې په هغې کې ماته برکت کیږي. تاسو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا اورېدلې چې د قیامت په ورځ به د هر خائن یا خیانت کوونکي لپاره یو بیرغ پورته کیږي چې د هغه بیرغ پر مخ به لیکل شوي وي دا د فلاني خیانت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله رب العزت فرمایي زه د دوو شریکانو ترمنځ دریم شریک یم، تر هغه وخته پورې چې یو له دوی څخه خیانت ونه کړي نو د الله ملګرتیا له تاسې سره ده. راځئ خیانت مه کوئ د یو بل سره تر څو چې الله له تاسو ملګری وي، او که خیانت هم وکړو الله دې ستاسو ملګری نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه وخت چې زه د اسرا او معراج په سفر کې وم، پر یوه ډله سړیو او ښځو ورغلم چې په وړاندې پاکې او ناولې غوښې پرتې وي. هغوی به پاکې غوښې پرېښودلې او ناولې هغه بویناکې غوښې به خوړلې. ما د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه جبرائیله دا څوک دي؟ جبرائیل علیه الصلاة والسلام وفرمیل دوی زناکار سړي او ښځې دي. هغه څه چې ورته الله رب العزت حلال کړي ول هغه یې پریښي ول او د حرامو په لورې ورغلي ول او له حرامو څخه خوراک کول نن دا جزا ده چې الله په دې جزا کې ګرفتار کړي دي. نو زما ورونو ډېر متوجه اوسئ، زما ورونو خیانت ته ډېر څارونکي اوسئ. هغه څه چې په دې حدیث کې د جهنم عذاب دی بلکې د جهنم تر عذاب وړاندې د هر څه دي. قدرمنو اوریدونکو، په اوسني وخت کې زیات خلک د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. دغه ستونزه په مدینې منوره کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په مدینې منوره کې مجاهدین ول چې د جهاد لپاره به له کوره وتل، او هغه کسان چې په مدینې منوره کې پاتې کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته فرمایل د مجاهدینو د ښځو حرمت پر هغو کسانو چې په ښار کې پاتې شوي دي لکه د میندو د حرمت په شان دی. هر څوک چې د یو مجاهد د ښځې مسئول دی او له هغې سره خیانت وکړي د قیامت په ورځ به الله هغه راولي او ورته به ووایي هر څه چې غواړې له نیکیو څخه یې واخله تر دې چې نیکي به یې تمامه او ختمه شي. یعنې چا سره چې خیانت کړی وي الله به هغه راولي او د دې خائن نه به ټولې نیکیانې واخلي او د دې نیکي به تمامه شي. تصور وکړئ
څوک چې د هغې سره خیانت وکړي هر څه چې دې په ټول عمر کې ترسره کړي دي هغه له دې څخه اخیستل کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غږ جیک شو او مخ مبارک یې سور شو او خپلو خبرو ته په دې ډول ادامه ورکړه: د الله په اړه ستاسې ګمان څه دی؟ الله به له تاسې سره څه ډول معامله وکړي؟ خیانت ته متوجه اوسئ. د شیطان هدف د کورونو جدا کول دي، ځکه چې کورونه د ځمکې د آبادي لامل کیږي، ځکه چې کورونه په غورځنګ او سمون کې د یوې هیلې د پیدا کولو لامل کیږي. هیله دا چې اسلام را وګرځي. د شیطان لپاره د حل لاره دا ده چې خیانتونه زیات شي تر څو کورونه تیت او پراک او سره پاشلي اوسي. نو چې کله کورونه سره تیت او پترک شول نو بچیان یې به په کوڅو او سرکونو کې ګرځي او بالاخره به د هغو نه کوڅه ډب جوړ شي. نو ای خاوندانو هیله کوم، ای ښځو هیله کوم، له یو بل سره مینه وکړئ او یو بل ته پاملرنه کوئ. د یو بل په مینه کې د الله تقوا وغواړئ او خپله پیشه یې وګرځوئ د خپلو بچیانو د ساتنې په خاطر، د الله او د اسلام په خاطر او د قیامت د ورځې په خاطر له خیانت څخه ډډه وکړئ تر څو شیطان موږ مسخره نه کړي. الله رب العزت فرمایي: ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا طریقا من المؤمنین. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح ومونده او هغوی د هماغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې څخه چې مؤمنان ول. او یوه خبره د کورنۍ په غوږونو کې کوم، هغه دا: ښایي سبا ورځ د مال له امله له یو بل سره دعوا راپورته کړئ. نو ای ورونو، ای د تره زامنو، ښایي سبا ورځ د میراث له امله سره جدا شئ، یا هم دا چې د فلانۍ ښځې ستا د لور د هغې د ناموس او د هغې د شرف په باره کې خبرې کړي دي او یو بل وبښئ، یو بل ته تیر شئ. داسې کار وکړئ چې ستا عفو او تیریدل د تقوا دلیل اوسي. کله چې مستح رضی الله تعالی عنه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لور په اړه خبرې وکړې او ابابکر صدیق هغه وبښه، الله رب العزت ورته وفرمیل: ولیعفو ولیصفحو. هغوی باید عفو وکړي او ورڅخه تیر دې شي. ته هم صبر وکړه. د کورنۍ راغونډول ډېره لویه خبر ده. ان که چیرې ستا د لور په اړه خبرې کړې اوسي، ان که چیرې د رسول الله د میرمنې ام المؤمنین عایشې په اړه خبرې کړې وي، الله وایي: ولیعفو ولیصفحو. الله تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. هغوی باید عفو وکړي، ورڅخه تیر دې شي. آیا تاسې نه غواړئ چې الله تاسې ته بښنه وکړي؟ او د الله صفت دا دی چې هغه بښونکی او مهربانه دی. نو ستاسو ټولو کورنۍ او ورونو په غوږ کې دا خبره کوم: که ستاسو په منځ کې دعوا راپورته کیږي یا ستاسو د کورنۍ په هکله څوک خبرې کوي یا خپل منځونو کې جنګ و جدال کوئ، عفو او بخشش د خپل پیشه وګرځوئ تر څو چې جنت ستاسو کورونو ته راشي او شیطان ستاسو د کورونو نه وځي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او خوشحاله اوسئ. بدایر سارا ز او تسر متم چې تاریکی پخپلا د پیغمبر متم چې تاریکی پخپلا د پیغمبر متم ندی زیات عمل صفا بنما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی جانا ندی اشنا بنما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی دلبار ندی سیبا بنما پتاریکو د پیغمبر چنزه چی صدقت نلاری زړګي الفت نلاری د مسلمان ورو سره چی محبت نلاری د مسلمان ورو سره چی محبت نلاری ندی طالب ندی مولا بنما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی جانا ندی اشنا بنما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی دلبار ندی سیفا بنما پتاریکو د پیغمبر چنزه سار انگریزی جوڑوی جمی سرشنی جوڑوی
د جنکی پشنی قسم نقشی جوړوي د جنکی پشنی قسم نقشی جوړوي ندی خپلیان ندی خلاب نما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی جانا ندی اشناب نما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی دلبار ندی سیباب نما پتاریکو د پیغمبر چنزه وی کا ہر سو سنجیدہ وہ سنجیدہ نہیں تھا پلر دگیر چیزی صدا پدا نہیں تھا پلر دگیر چیزی صدا پدا نہیں تھا سنجیدہ سنجیدہ نبلم پتاریکو پیغمبر چنزه ندی جانا ندی اشناب نما پتاریکو د پیغمبر چنزه ندی دلبار ندی زیباب نما پتاریکو د پیغمبر چنزه